ځاځیاري سپینې شګې سیمه چې اوس د سیلانیانو په دمه ځای بدله شوې، دغې طبیعي ښکلا لرونکې سیمې ته د تیرو اخترونو په پرتله سږ اختر د سیلانیانو په شمیر کې زیاتوالی لیدل کیږي او هم ورته د حکومت له لوري د ځینو اسانتیاوو برابرېدو څرک لیدل کیږي. د ځاځیاریو اوسیدونکي او دغې سیمې ته راغلي سیلانیان د ولایتي ادارې دا اقدام ستایي او یا د سیمه په ملي پارک نومول غواړي. قراردادي دلته سهولتونه برابر کړي دي، خوراک څښاک او داسې نور ټول سهولتونه برابر کړي دي. دې تر څنګ په دې باندې مقصد د کار وشي څه شی وسره دا به زما په نظر په آینده کې مقصد د هیوادوالو نه بلکې د نړۍ خلک به کېدای شي دغه ته راشي. غلی د سهار راهیسې بیخي د ټلیفوني شبکې بیخي کار نه کوي او موږ د دولت نه دا تقاضا لرو چې خصوصا دلته ډېره توجه ورکړي دا شبکو ته. د ځاځیاریو اوسیدونکي او سیلانیان دغې سیمې ته د سړک اساسي رغول، د مخابراتي شبکو فعالول او د نورو اسانتیاوو برابرول جدي بولي او له حکومت یې د پام غوښتنه کوي. د هېواد له ګوټ ګوټ ولایتو څخه په زرګونه حتی داسې ویلی شو چې په لاکو سیلبین راغلي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دلته سیلبین چې اکثریت راځي دوی د دې په خاطر راځي چې خپلو کورنیو ته اطمینان ورکړي یا د دې خپلې طبیعي سیمې انځورونه یا لایف ویډیوګانې له نورو هېوادوالو سره شریکي. د پکتیا ځاځیاریو ته د تیرو کلونو په پرتله باندې د سیلانیانو په راتګ کې زیاتوالی راغلی او هم ورته ګڼې اسانتیاوې برابرې شوې. نور احمد حیران، د افغانستان ملي ټلویزیون، د پکتیا ځاځیاریو ولسوالۍ سپینه شګه.